السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. ویډیو تر پای راسره وګورئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی حمید حسن وایي فضل حق فاروقي د بالینګ ریدم ډېر ښه سوی دی، نو موږ د هغه سره ډېره خواري کاږو. هغه ډېر شیان هم زده کړي دي، هغه ځکه خپل استعداد له مخې ډېر شیان ژر زده کولی سي. د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي وایي د بنګلادیش ټیم به وایټ واش کړو، یعنې پاتې دریمه لوبه کې به ماتې ورکړو. افغانستان ټیم 2-0 سره بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده او د 3 ورځنیو سیالۍ سیریز یې هم ګټلی دی. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د 53 ورځې د سیریز وروستۍ لوبه به سبا غرمه پیل شي، چې انشاءالله دغه لوبه به هم افغانستان وګټي. د بنګلادیش د لوبو وروسته به ممکن یا سریلانکا یا پاکستان ته د 3 لوبو سیریز لپاره به سفر ولري، خو د دې لوبو په اړه لا معلومات نشته. او بل سریلانکا د 2023 کال نړیوال جام کوالیفای سیالیو کې پایلوبه کې نیدرلند ته ستره ماتې ورکړه او د دې لوبې اتلولي یې هم وګټله. او بل د ایمرجن کپ اسیا جام ټولې لوبې به سټار سپورټ په تلویزیون په ژوندۍ بڼه نشروي، چې افغان لوبډله به د یاد جام کې خپله لومړۍ لوبه د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.